بلخ پوهنتون کې امر بالمعروف محصلانو باندې نوي بندیزونه ولګول. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پای ملتیا وکړئ. بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست امر کړی چې پوهنتون ته د محصلان د کمرهدار موبایلونو له وړلو ډډه وکړي. دغه ریاست د بلخ پوهنتون له محصلانو غوښتي چې تر دې وروسته پوهنتون ته زیرک موبایلونه یونسي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا تازه سپارښتنه د بلخ پوهنتون ځینو محصلانو ته په شفاهي او ځینو نورو ته د خبرتیا په خپرولو رسول شوې ده. د بلخ پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له لوري لګول شوې خبرتیا کې راغلي چې له سرغړونکو سره به جدي چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د لوړو زده کړو وزارت له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې له داسې سیمینارونو یا علمي غونډو ډډه وکړي چې نارینه او ښځینه پکې یو ځای ګډون کوي. د لوړو زده کړو وزارت په دې سپارښتنه کې ویل شوي چې د هلکانو او نجونو محصلانو د مونوګراف دفاعي باید جلا جلا ترسره شي. په تحصیلي برخو کې پر جنو او ښځو محدودیتونه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو سرپرست حکومت بیا دا محدودیتونه د شریعت پلي کول او د منکراتو مخنیوی بولي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل یا وایس اف کابل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.